کوم خلک چې په ژوند کې غټ مقصد لري نو د هغې خو ډېرې زیاتې فایدې دي، خو دوه غټې فایدې دا دي. لومبۍ فایده دا چې د هغه له به الله پاک ډېر زیات طاقت او همت ورکوي چې په نورو خلکو کې به هغه طاقت او همت نه وي. او دویمه غټه فایده دا ده چې هغه به بیا په وړو وړو خبرو باندې خفګان نه کوي او نه په وړو وړو خبرو یو بل سره جنګ جګړې کوي، بلکې د هغه سینه به ډېره غټه او فراخه وي. نو که چېرې تاسو غواړئ چې ستاسو په ژوند کې د هم یو غټ مقصد راشي او بیا د هغه غټ مقصد فایدې څه دي او هغه زده کړئ، نو موږ سره اوسېږئ. زما خوږو پښتنو، زما دا ارمان دی چې ټول پښتون قام کې د پوهه راشي، ورورولي، مینه او محبت دې راشي او شعور دې راشي. د هغې دپاره زه مختلف کتابونه لولم او تاسو ته په مورنۍ ژبه کې په ساده پښتو کې در رسوم. اوس تاسو ته زما دا خواست دی چې زما دا اواز خپل ټولو پښتنو ملګرو سره شریک کړئ چې په هغې کې هم پوهه راشي، رڼا راشي او شعور پکې راشي. زه یم عبدالله عابد، په سوات یونیورسټۍ کې استاد یم او د چارسدي اوسېدونکی یم. کوم ملګري چې دې وخت کې مونږ ګوري هغې د خپل تعارف یعنې نوم د کوم ځای سره تعلق ساتي، څه کار روزګار کې مونږ ته په کمنټس کې راولېږي. یو جهان مننه به وي. د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.